د قبر نه د اوازونو اوریدلو معامله او د ریحان زیب د مرګ واقعیات دغه ټول تاسو سره شریکوم. یو نوی ویډیو په سوشل میډیا باندې منګورو کې دي چې تاسو هم کتلی وي او په هغه ټایټل کې لیکل شوی چې د ریحان زیب د قبر نه اوازونه راځي یا داسې مختلف قسم خبرې. نو دا به هر څه تاسو سره شریک کو. د هغه یو ویډیو د قبر ویډیو چې هغه هم موږ ته چاره لګلې چې دغه حقیقت څه دی واقعي سره تاسو سره شریکوم. دوستانو کله چې هغه وفات شو نو د دې نه به تاسو هم خبر یې چې هغه پسې د پښتونخوا د مختلفو علاقونو د هغه جنازې ته خلک ورغلي وو، د هغه د مړي دپاره دعاګانې کولې، د هغه پلار سره هم ملاو شوي وو او هغوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې موږ تاسو سره ولاړ یو. خو له دې نه به هم تاسو ډېر ښه خبرې چې د هغه د مرګ یو څو ورځې کېږي اوس د خلکو نه هېر دی، نه د هغه باره کې څوک خبره کوي او هغه بیخي د خلکو د ذهنونو نه ووتو. نو اوس مهال یو بل خبر په سوشل میډیا باندې راغلی دی چې خلک وایي چې د هغه د قبر باره کې تفصیلات ورکوي. نو دوستانو نن سبا چې هر څوک د هغه قبر خواته لاړ شي، هلته ویډیوګانې ورسره جوړې کړي، هغه ته دعاګانې وکړي، بیا په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي چې ګنې موږ د هغه قبر ته د هغه دعا له ورغلي یو. اگر که دا یو ډېره ښه خبره هم ده، یو مسلمان ورته دعا کول، د هغه قبر ته ورتلل او د هغه پوښتنه کول، یعنې که هغه وفات هم دی که هغه مړ هم دی خو د هغه قبر ته ورتلل دعا کول، دا یو ډېره ښه خبره ده. د هغه کورنۍ ته په دې باندې خوشحالي هم میلاویږي چې وګوره زموږ بچي سره خلک دومره مینه کوي، د پښتونخوا د کوم ځای نه ورله خلک راځي او دعاګانې کوي. خو دې خبرې ته داسې هوا ورکول چې ګنې د هغه سره قبر کې دا کار شوی هغه شوی دی، نه داسې نه دي کول پکار. هر څوک په سوشل میډیا باندې حق لري چې خپل نظر شریک کړي، خو ځینې خلک داسې لیکل کوي چې هغه قبر کې داسې کېږي هغسې کېږي. نو د داسې پروپیګنډو نه داسې دروغ نظرونه ساتل پکار دي. تاسو ته هم خواست کوم چې کله هم تاسو ویډیو مکمل نه کتلی د هغې پورې په ویډیو باندې کمنټ مه کوئ، ویډیو باندې غلط نظر مه شریکوئ، ځکه چې ستاسو دا خبرې دا ټوله دنیا کتلی شي ګوري. نو پکار ده چې د داسې عمل نه د داسې کار نه ځان وساتئ. یو جهان مننه چې تاسو ویډیو را سره در اخره وکتله. خوشحاله اوسئ.